واه 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 شاك 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 ویایی چې خاشوا چې یې موږ ښکل یې ځونی لوړه فکر خو همدا یې خاشوا چې یې موږ ښکل یې ځونی لوړه په ظلمه شاک شي چې مایان نه ومه مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي بیا مو شاعره چلان شوه ښکلي ښکلي شعرونه غولي دي وایي چې ګل بشره خانه ته ډېر مه غږېږه که خیر وي میک ته لمبار زر روکه مشاعره پایل د تقید مشاعره په دا وال سار کې میږي تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څراغ د خلک په زړه کې ځي لري یه دغه شاعر نوم دی که خیر وي چې چلای شاعر شعر در اوروي السلام علیکم وعلیکم السلام څه دی چې چلای شاعر ښایي جوړیږي ښه دی خدای دې راته ژوندی لرم شاعرانو ورونو ټول ستړي مه شئ پروردګار راته ژوندي لره خوشحاله اوسېږئ او ما سره خو شعر څه داسې دی وایي چې بیا دې خوړلی دی رشوت خېټه دې وپړسېده بیا دې خوړلی دی رشوت خېټه دې وپړسېده او ډاډ شوې او اوړې لټ په لټ خېټه دې او وایي چې وزن دې زیات شو او ډوډۍ باندې هم نه مړېږي وزن دې زیات شو په ډوډۍ باندې هم نه مړېږي او 3 ورځې بعد ماتوي کټ خېټه دې وپړسېده او بیا وایي چې لکه چاینک کې چې مخ ګوري او کوږ ووږ دې کړي لکه چاینک کې چې مخ ګوري او کوږ ووږ دې کړي او لکه کوچی چې جوړ کړي کرت خېټه دې وایي چې څو چې پردي حقونه خوري نوره به هم پړسېږي څو چې پردي حقونه خوري نوره به هم پړسېږي ورزش ته نشته ضرورت خېټه دې شاعرانو ورونو خدای هم راته ژوندي لره وایي چې مخکې ډنګر وي سټایل دې هم و برابر د ځوانۍ مخکې ډنګر وي سټایل دې هم و برابر د ځوانۍ او اوس خو بیخي شولې چت پت خېټه دې وپړسېده او وروستی مقطع ده وایي چې چل یې دومره درته وایم چې چل یې دومره درته وایي چې نور پرېږده رشوت چې چل یې دومره درته وایي چې نور پرېږده رشوت نوره شروع کړه انسانیت خېټه دې وپړسېده او ویایی چې جانانه خپل وطن ته روشه چا ته به ویایی جانانه خپل وطن ته روشه بنګړي وله چا ته د بنګړي اروړې دي مننه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې ښکلی شاعر و ډېر په زړه پیره و یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څراغ یې خلک په زړه کې ځي لري دغه شاعر نوم دی که خیر وي انځر ګل بشر خان السلام علیکم وعلیکم د سلام څه ولدی ښه یې نه یم ډېر بېکو نه ماشاءالله که خیر وي رنګ دې ښه دی خشول د وژندان څه ډېره مننه شعرونو سلام علیکم وعلیکم د سلام تاسو به یو شعر سره ده نو خدای دې وکړي چې خوښ مو شي مصروف دې وړه خلق دې زمونه دې کړه لوکه څه کم فیسبوکه مننه مصروف دې وړه خلق دې زمونه دې کړه لوکه څه کم فیسبوکه چې ویر شو جریتا غوږ دې نه نسی کیسه تا یار گزارا کا چې ویر شو جریتا غوږ دې نه نسی کیسه تا بس خو علما جامه ورکا کړه پوکا څه کم فیسبوک یې څار مې سر چپاوي چې دا زنب کې وختاوي یې څار مې سر چپاوي چې دا زنب کې وختاوي پیدا نه ونه خولي کې لګیاوي لګ به بوکا څه کم فیسبوک ډېره مننه عکسونه چې کوي و شعار چاته ښایي عکسونه چې کوي و شعار چاته ښایي
خدای د خیر ار پیخ کې انځار ګولا باس دا وکا څو وکم فیسبوک دا دا وینځار ګولا مړ ماشه خدای مو مرونه وکړه کا ویایی چې جانانا زرای دنده وکم متوجه یی دا شاد جانانا زرای دنده وکم مایده مرغه شوایست چرگت تخورم مننه کما اینځر ګل نه ډېره مننه کما وایو چې فیسبوک نه را ډېر خلک چاخل تاریختیا چې شنه دي جامې خاتمه کړي جامې ړانګې کړي خو خدای د خیر کو چاوي دا ګل بشر خانه و فیسبوک نه غواړم چې فیسبوکا فیسبوک کی تو اتنا جوړ کړهو یہ فیسبوک خود څه خسراوه خود څه لړل تا پل دی میک شهرونه هغه ذکر راوي جانه ګرږي مننه یس کا خیر وی میګیو بل شاعر لاري تاکړه شاعر دای نو تی شاعر دای مخکینی سراتو دغه خلک پوزړه کې زلاري په خانای شاعر دای یه دغه شاعر نو دغه خیر شر شم ګل شعر در بوروی ناموس کرا پا کیم خوری تکا غوڑی تل آوه دا سملاده تاوالی موشه دا خیرتا که غوڑی تال کا دا خالکو دا زندان وقت فزړه کا کی بنا غوڑی میں وتا تلاول خو مشاعره موجه نه تیرا نشي زړه کې میداری دوی ټاپه آوه موجه دا با قدر مانو دوستانو سره شریک کم او خپل په ګوتو ملیکل شعر عادي توایا شاد ورډ کمیرا په ټاپه بده توایا دا مایک ټیکا څنګه دا مایک لګ در ټیکا اوس نو دا ګارد اپ کړه خو یای شي تو چې د شپږ نمرې وخوستې وي تو چاته کتل تو چې د شپږ نمرې وخوستې وي تو چاته کتل موی تو سترګو ته کتل موی دنیا ته کتل گزارا کا سات کنټرول کا یای چې ته چې روغله تو وختل د خلکو نه وټونه ساکه واکیل خایه تا چې روغله تو وختل د خلکو نه وټونه وزده تو تور شیشه موټر ته قسم روبوشم شعر ته یای چې په هر چا کېږي بې ګناه ظلمونه رقم ډېر نمونه ظلمونه یای چې دا مو ولوي مسلمانو ادم زکه په ورک شي کیسه ته غوږ ده یای چې دا مو ولوي مسلمانو ادم زکه په ورک شي هم په سوریا هم په برما ظلمونه یای چې ځینې مو په رشوت او څوک مو په اداري فساد وخته شول کیسه ته غوږ ده یا چې ځینې مو په رشوت او څوک مو په اداري فساد وخته شول په افغان باندې شي د هر خوا ظلمونه یا چې هېڅوک مو نه وي چې په دا وطن باندې زړه نه خوږېږي هېڅوک مو نه وي چې په دا وطن باندې زړه نه خوږېږي شوي دي په ما او هم په تا ظلمونه دا دوی لنډۍ دې ډېره خوښې وي او ویایي چې نیمه پخه یم نیمه زیړه زرغونه یمه بکورم بلوی नहीं के बेकोरा तो ये सब पहले बेकोरा कड़ी दो مننه نیمه پخه یم نیمه زیړه زرغونه یمه شرنګ ورکه بنګړی تا ته مینه لغمه جوړه که مننه کوم که خیر وي شټ شمګل صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې ښکلی شاعر ووایه ډېر سبکي وي متخ خپله ډېر خوند وکړو مننه یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی پخوانی څېراتو دغه خلک په زړه کې ځي لري دغه شاعر نوم دی ګلزینډای صاحب ګلزینډای صاحب دا سورر څه ये जखो लग څه والله خی یې نه باډای نه سره سراوار یې
څه څه وایي؟ وکړي خدای پاک خپل حکمت دا چې غوټ پیدا کړی دي چې ډنګر دي چې ګوړه یې نارړ غوټولا ورکې صحیح خبره ده شو یا یې چې په تیر عمر نه رشوت خولي چې په تیر عمر نه رشوت خولي غذا په بیا د قیامت خولي او زه خشول وی چې مو غاټه وکړه سو خشول وی چې مو غاټه وکړه خدای د خپل ځون زلالات خولي وجه خالول مردوړ پاتای نه لاګیږي خالول مردوړ پاتای نه لاګیږي داسې چاټي واټي دولت خولي او خیر دا چې ار نه منالوستا ورسی خیر دا چې ار نه منالوستا ورسی پغلا حرم مصیبات خولي او دا یو شعر دا چې چلای صاحب غیش به تاون سا حقیقت او چې الله الله ذکر چې شام دام کو الله الله ذکر چې شام دام کو غریب سړای زون ته جنات خولي ګلجنډای مینا په پیسې خرچيږي ګلجنډای مینا په پیسې خرچيږي دیش بازار کې محبت خولي ویای چې وړای د پوسک بول کې تیر کو ته قرآن به نوی وړای د پوسک بول کې تیر کو ټیک مې داړه واړه دا چاره د زار کردی مننه کوم ګلزنډي صاحب نه ډیره مننه کوم یې دغه واقعا چې خشای وو ډیر سب کی وی ډیر وزن کې وو قدرمن لیدون کې اوریدون کې کا خیر وی میګ مشاعرای د غزي پیراوا بیا چې ز ګل بشر خان سره د خپل قدرمن شعرونه تو ست حاضر کوم یغه پرم په لوی مهربانه خدای زما